السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. جی دوستانو، امید لرم د خپل الله نه چې تاسو ټول بخیر. نن زه تاسو ته یو زبردست ویډیو چې کوم دغه ما مخې ته راوړې ده هغه د کاین ماسټر باره کې ده. کم ملګري چې یوټیوبر کم ملګري دي او هغوی کاین ماسټر باندې نه پوهیږي، ما سره داسې ډېر ملګري دي چې هغوی ویډیوګانې زه وګورم نو د هغې ویډیوګانې د کاین ماسټر د وجې د هغې ویډیوګانې سیډونه چې کوم دي دا یا تور وي او یا د هغې کوم پیکچر چې لګوي کوم ویډیو چې لګوي نو هغه هم ډېر ورکوټې راځي. هغه به موږ فول سکرین څنګه جوړو یا که فول سکرین نه د هغې بیکګراونډ کوم پیکچر چې دی هغه به څنګه لګوو، ټوله طریقه زه تاسو ته ښایم په کاین ماسټر کې. د ټول نه مخکې تاسو ته دا ګزارش دی چې ویډیو پوره وګورئ. هم دغه شانتي تاسو ته په سکرین باندې ښکاري، هم دغه شانتي به تاسو ځان له ویډیو ایډیټ کولی شئ. بالکل اسانه طریقه ده. نو د ټیم د ضایع کولو د بچوالي په وجه باندې مونږ ځو د موبایل سکرین طرف ته او تاسو سره ټوله د کاین ماسټر باره کې طریقه چې کوم ده هغه شیر کوم. ویډیو پوره وګورئ. مرګرو د ټول نه مخکې به تاسو لاړ شئ پلی سټور ته او هلته به سرچ ټیب کې ولیکئ کاین ماسټر. چې څنګه تاسو کاین ماسټر ولیکئ نو تاسو ته به همدغه رنګه تاسو ته ښکاري دا کاین ماسټر چې کوم دی دا به تاسو ډاونلوډ کئ. اوس دې وخت کې ما سره ډاونلوډ دی، زه به یې اپډیټ کړم او تاسو دا چې څنګه ډاونلوډ کئ د هغې نه پس خپل کاین ماسټر به اوپن کئ. څنګه دغه شانتي ستاسو کاین ماسټر به تاسو ته اوپن شي. جی مرګرو ویډیو چې کوم ده دا تاسو بالکل پوره وګورئ، ولې چې تاسو ته نن مکمل طریقه ښایم کاین ماسټر کې چې ویډیو به څنګه جوړو. د هغې نه بعد تاسو ته دلته دا آپشن ښکاري، تاسو کتی شئ کوم چې منځ کې دا پلس ورکړی دی دا به اوپن کئ. دلته چې کله تاسو اوپن کئ نو دلته بیا هم 1.1 اور 9.16 او بل ځای کې هم 9.16. نو تاسو د یوټیوب دپاره چې کله ویډیو جوړوئ نو دا بالکل بیسټ دی. د یوټیوب دپاره تاسو به هم دې باندې کلیک وکئ. څنګه چې دا تاسو اوپن کئ د هغې نه بعد به تاسو ته کاین ماسټر کوم بیکګراونډ دپاره تاسو کوم تصویر خوښول غواړئ کومه ویډیو هغه به تاسو اوچته کئ. مثال کے طور زه دا یو تصویر دا اوپن کومه، ما دا تصویر ولګولو. دلته بیا تاسو که غواړئ څومره ویډیو تاسو جوړول غواړئ د هغې مطابق دا تصویر غټ کولی وړوکی کولی هم شئ. هغه به څنګه کوئ، تاسو به صرف دا کم تصویر چې تاسو ولګولو د دې سره به ټچ وکئ. دا ګورئ څنګه چې تاسو ټچ کئ د دې کلر به بدل شي او بیا دې باندې ګوته کېدوئ، ګوته به دې اوچتوئ نه او داسې غټولی هم شئ وړوکی کولی هم شئ. نو زه مثال طور زه تقریبا 20 سیکنډ ویډیو جوړول غواړم، تاسو ته ښکاري ما 20 سیکنډ کړه. زه بالکل جلدی سره جوړوم ځکه چې ټایم ډېر زیات خراب نشي. تاسو بیا خپل خوښه باندې چې څونه کولی شئ ښه مزیداره ویډیو ځان له دې نه جوړولی شئ. د هغې نه بعد تاسو چې کله تصویر غټ کړو بیا تاسو ته بره دا سیو بټن ښکاري دا سر کې دا تاسو ته ښکاري، دې باندې چې کلیک کئ ستاسو تصویر تاسو سره دلته ولګېدو. د هغې نه بعد کې که تاسو غواړئ دې کې نور تصویران ایډ کول غواړئ دې لیر ته به لاړ شئ، بیا به لاړ شئ میډیا نه به تاسو بل ویډیو مثال طور زه یو ویډیو لګوم. تاسو کتی شئ ملګرو ما دا یو ویډیو راواخیسته. دا ویډیو زه وړوکی کول غواړم یا غټول غواړم. بالکل که تاسو فول سکرین کول غواړئ دا ویډیو چې آیا دا ویډیو فول سکرین شي تاسو ته بیا دلته دا د سکرین نشان ښکاري. څنګه چې تاسو دې باندې کلیک کئ نو دلته اپ سکرین دی او بل فول سکرین دی. نو دلته ډېر سکرینونه راځي خو فول سکرین دپاره هم دې اخوا سایډ ته کوم سپین کلر کې تاسو ښکاري دا به کلیک کئ. دا ګورئ ویډیو چې کوم ده ما سره اوس فول سکرین شو، زه یې پلی کومه. تاسو ولیده دا ما سره فول سکرین شوه ویډیو.
مرګرو زه خو ستاسو پویولو دپاره ما داسې وکړو زه ویډیو واپس اپ سکرین ته راولم د اپ باندې به کوي دا دلته همدغه شانتې ولګېده بلکې تاسو ویډیو اپ سکرین هم نو تاسو بیک ګراوند کم تصویر چې دی اول تاسو ته دلته په نظر راځي دا بیک ګراوند تصویر تاسو لګولی نو ستاسو ویډیو چې کوم دا هغه به تور نه راځي سایډونه به یې تور نه راځي دلته نو تاسو بیک ګراوند ضرور چې کوم دی هغه یوز کوئ د هغې نه بعد بل دی کې اهم خبره بله دا ده چې تاسو اوس دې د پاسه څه لیکل غواړئ نو دلته لیر ته به لاړ شئ بیا به ټیکس ته لاړ شئ دلته به ټیکس کې ولیکئ مثال طور زه یو څو لفظونه لیکم څنګه چې دا ولیکئ دلته بیا دا تاسو د دې لفظونو د لاندینۍ غشې چې تاسو ته ښکاري دې باندې تاسو زور وکئ نو دا غټولی او وړوکی کولی هم شئ دا برنۍ غشه چې کوم دی لږ کوک چې دی دې نه تاسو د دې دغه هم بدلولی شئ کوم سیټ ته وخل غواړئ د هغې نه بعد تاسو ته دلته بیا سر کې ښکاري دا رنګونه دا رنګ به سلیکټ کئ د دې رنګ به هم به ډېر شي رنګونه تاسو ته مخامخ رالو تاسو به دې کې ځان له رنګ خوښ کئ زه مثال طور دې له زیړ رنګ خوښوم او د هغې نه بعد بیا به دا ښکته راشي دلته بیا تاسو ته بل دې ځای کې همدا ټي چې کوم ده لاندې کلري بیک ګراوند چې کوم دی دا سپین دی دې باندې چې تاسو څنګه کلیک کئ بره دا انیبل چې کوم دی دا به کلیک کئ په دې باندې دا به اون شي بیا دلته تاسو ته ښکاري انیبل نه لاندې په دې څنګه زور وکئ بیا به تاسو ته رنګونه راشي دا د بیک ګراوند دی دلته اوس زه سور رنګ خوښوم نو بیا به دلته تاسو همدا سلیکټ کئ د هغې نه بعد تاسو ملګرو کتی شئ زما بیک ګراوند چې کوم دی هغه بالکل د لیکلو کوم بیک ګراوند چې دی هغه هم سور شو او د هغې نه بعد تاسو دا غټ وړوکی کولی خپل حساب سره تاسو لګولی شئ صحیح ده د هغې نه بعد چې کله تاسو دا ټیک کئ نو بره تاسو ته بیا دا ښکاري دغه ټیک نشان دی باندې چې کلیک کئ نو ستاسو دغه چې کوم دی هغه سیو شو بیا دا تاسو ویډیو باندې څونه لګول غواړئ نو همدغه شانتې دا کولی شئ دا هم غټولی شئ هماغه طریقه وړومبی چې څنګه ما تصویر کې وښودله ښه دې تاسو غواړئ چې اوس دا دې خامخا څه شروع کړي د هغې دپاره دلته تاسو ته 3 اپشنونه راځي دا یې تاسو دا چې دی دا ستاسو دا لیکل هر طریقه باندې د لاندې نه هم راتلی شي برې نه خوځولی هم شي نو زه دا منځمین چې کوم دی بیا به د هغې نه ښکته دا اوس دا سیکویشنګ دا چې دی راین دا ټول د دې که نه ما دا یو سلیکټ کړو دا ګورئ غونډه ویډیو باندې به زما دغه کوم لیکل چې ما وکړو دا به همدغه شانتې خوځي زه ویډیو پلی کوم اوس تاسو ته ښکاري تر ویډیو پورې اخیره پورې به همدغه شانتې دا خوځي تاسو چې څومره دا کولی شئ نو هغه حساب سره خپل ځان له ولګوئ ښه ملګرو تاسو به اکثر کتلی وي دلته نیوز کومه پټۍ چې کومه یي لاندې ستاسو ویډیو باندې تاسو هغه هم غواړئ چې وچلیږي لیر ته به لاړ شئ ټیکس ته به لاړ شئ او ټیکس کې به تاسو ولیکئ جی دوستانو ما چې کوم دی دا ولیکلو اوس دا اوکې بټن چې دا په دې باندې به کلیک وکئ څنګه چې دا ستاسو لیکل بیک ګراوند ته راورسي نو دلته دا غټول او وړوکي کول تاسو ته ما طریقه ډومبي نه وښودله همغه شانتې کولی شئ ښه دې له به اوس مونږ ورکو کلر چې کوم دی بیا به هغه کلر ځای ته لړ شئ او دلته دې له کلر خوښ کئ او د هغې نه بعد بیا دا ټي چې کوم د بیک ګراوند سپین چې دی دی باندې به کلیک کئ او بیا به دا بر انیبل کئ او بیک ګراوند به تاسو ته بیا د دې بیک ګراوند چې کوم دی هغه هم تاسو ته دا راغی د هغې نه بعد کې تاسو به دا دې سر ته بوځئ یخ ته وملیدو دومره فاصله کې دا چې کله دلته ورسوئ دغه ځای کې به دا پرېږدئ او بره دا کم سیو بټن چې را دې باندې به کلیک کئ چې څنګه تاسو دې باندې کلیک وکئ د هغې نه بعد به بیا راشئ هم هغه لیکل دا چې کوم ما لیکلي السلام علیکم دغه لیکلو باندې به یو پیره ټچ وکئ بیا دلته تاسو ته دا کی بټن ښکاري دا تاسو ته زه وښایم
دا کی بټن چې کوم تاسو ته ښکاري دې کی بټن باندې به تاسو یو پیرا کلیک وکړئ او د هغې نه بعد تاسو به د خپله ویډیو چې کوم دا بالکل لږه معمولي وخوځوئ دغه شانتي لږه به یې مخکې کوئ چې کله دا تاسو مخکې کوئ نو دلته دا لیکل چې کوم دي دا لیکل به هم د دغه ځای نه به تاسو شروع کوئ او معمولی به دا لیکل مخکې راولئ دغه شانتي دې ځای پورې صحیح شوه د هغې نه بعد تاسو به بیا هم د خپله ویډیو لږه مخکې کوئ تاسو ته ښکاري دلته یو نشان وشو بیا به د هغې نه لږه مطابق تاسو خپل مطابق باندې لږه ویډیو بیا را مخکې کوئ دا لیکل به بیا را مخکې کوئ دغه شان بیا به لاندې ویډیو تاسو لږه وچلوئ او لیکل به بیا هم مخکې سیټ ته راوړئ د هغې نه بعد به بیا دغه تاسو ته ګورئ کوم ځای کې چې زه لیکل مخکې راوړم هلته لاندې یو نشان جوړیږي دغه شان تر اخیره پورې به تاسو دا دغه شانتې مخکې راولئ زه اوس زما دا به بیسټ نه راځي ولې چې زه زر کوم تاسو به ډېر حوصلې سره وکړئ نو انشاءالله ستاسو هغه به ډېر مزیدار راشي دغه شان دا لیکل به سره پورې ورسوئ چې کله دا لیکل تاسو دې سر ته وړاندې ختم شو پناه شو ویډیو مو سر ته سئ د هغې نه بره کم سیو بټن چې د په هغې باندې بیا زور وکئ دا اوس ملګرو تاسو ته زه او دا به بیا غټولی شئ یو پیره به ټچ کوئ دا تاسو ته ښکاري دا اوس تاسو خپلې ویډیو تر اخیرې پورې دا وړی شئ دا اوس تاسو ته زه پلی کومه دا ګورئ زما کوم لیکل چې هغه بالکل لاندې پټې تاسو ته ښکاري چې بالکل دا شروع شوه همدغه شانتې د دغې طریقه وشوه اوس راځو بیکګراوند ساوند دپاره تاسو ته دلته آډیو ښکاري دې ځای کې تاسو لیدی شئ دا آډیو چې دا دې باندې څنګه تاسو کلیک کوئ دلته به تاسو ته بیا ډېر لیست راشي تاسو کوم بیکګراوند ساوند خوښول غواړئ او تاسو کوم ځای کې ایډ کړی وي هغه بیکګراوند ساوند چې دی فولډر کې ډاونلوډ کړی مې وي ټول سیسټم تاسو ته د موبایل راشي نو هغه به ځان له د هغه ځای نه اوچت کوئ مثال طور زه هم دا یو لګول غواړم د هغې نه بعد تاسو دلته دا چیک کولی هم شئ کله ستاسو خوښ شي د هغې باوجود بیا تاسو دا ضرب نشان چې دی باندې زور وکئ نو ستاسو بیکګراوند چې کوم دی هغه لاندې تاسو دا دی ښکاري بالکل دا ولګېدو بیکګراوند ستاسو چې کوم دی هغه په ویډیو باندې ولګېدو د هغې نه بعد تاسو د دې بعضې ځای کې اواز چې کوم دی هغه سیو کول غواړئ او بعضې ځای کې د دې اواز کمول غواړئ نو د هغې دپاره تاسو ته دلته بل یو اپشن دی تاسو ته دا ښکاري دې باندې به تاسو اول به ټچ وکئ په بیکګراوند د میوزیک باندې د هغې باندې به ټچ وکړو دغه به تاسو ته راشي په هغې به ټچ وکئ دلته تاسو ته اوس ښکاري سپینه پټه په دې باندې ولګېده تر اخیره پورې د میوزیک باندې سپینه پټه ولګېده صحیح ده د هغې نه دلته دا 100 سپیډ تاسو ته ښکاري دا یو دا څونه بره کې ستا بیکګراوند ساوند چې دی هغه تیزېدی شي او چې ښکته راولي نو هغه کمیدی شي مثال زه دې ځای کې د ویډیو باندې دا بیکګراوند ساوند چې دی دا کمول غواړم دا تاسو ته ښکاري دا سپینه پټه چې کوم دا بالکل لاندې شوه ښه دې ځای کې زه بیا دا بیکګراوند ساوند چې دی د دې سپیډ سیوا کول غواړم دلته بیا به مخکې شئ ښه دلته بالکل سپیډ تاسو سپیډ غواړئ نو دغه شانتې ښه به بره لاړ شئ که دلته تاسو بالکل د دې سپیډ ختمول غواړئ نو بالکل زیرو ته به راکوز کوئ بیا به مخکې لاړ شئ دا خپله رو بیا ویډیو سره د دې بیکګراوند ساوند چې کوم دی هغه بیا راځي د هغې نه بعد کې دغه طریقه هم ډېره اسانه طریقه ده د هغې نه بعد تاسو سیو بټن باندې کلیک وکئ ستاسو بیکګراوند چې کوم دی هغه بالکل سیو شو اوس زه تاسو ته دا پلی کوم هم بعضې ځای کې به سیوای بعضې کې به نه تاسو کتی شئ دا ګورئ دې ځای کې ما کم کړی دی دغه طریقه باندې بیا چې کله ستاسو ویډیو چې کوم ویډیو ځای پورې تاسو دا اوس ګوره د ویډیو سره دا بالکل زه میچ کول غواړم دا د ویډیو سره میچ شو د هغې نه بعد کې تاسو د ویډیو نه دا اوس وګورئ ما سره اخو خالي ځایونه دي دا به څنګه کټ کوو
نو تاسو به ولګئ د ویډیو سره به دا میچ کوي. وملیدلو ویډیو تر اخره پورې به بالکل دا ورسوئ. دا کم سره پټه چې تاسو ته ښکاري لاین، د هغې نه بعد تاسو اول به په دې بیکګراوند باندې کلیک وکئ، ټچ به کوئ او بره دا کینچي نشان تاسو ته ښکاري. دا کینچي نشان چې دی په دې باندې به کلیک وکئ. دلته اوس یو ړومبي سر کې لیکلي ټریم ټو لیفټ اپ پلی هیډ او لاندیني کې بیا لیکلي ټریم ټو رایټ سایډ. نو تاسو خو رایټ سایډ ته کټ کول غواړئ، نو تاسو به رایټ سایډ باندې کلیک وکئ. دا وګورئ زما بیکګراوند دغه ځای نه کټ شو، دا به سیو کئ. دغه ویډیو به مخکې وروسته نه کوئ، سیده به یا ښکته لاړ شئ یا به بره لاړ شئ. کوم ځایونه چې سیوا دي تاسو ته نظر باندې راځي دا وګورئ. کوم چې صحیح دي هغه بالکل د هغو رنګ تیز دی، او کوم چې صحیح نه دي سیوا دي د هغو رنګ ښکاري، خو رنګ چې کوم دی هغه پیکه دی. نو تاسو مثال طور دا ړومبی چې دی کوم السلام علیکم لیکلی دی، زه دې باندې کلیک کوم، نو بیا به هغه کینچي له لاړ شئ او رایټ سایډ چې کوم نشان دی منځ کې دا به کلیک کوئ. دا وګورئ هغه هم کټ شو، بیا به دا سیو کوئ. د هغې نه لاندې به لاړ شئ، زما د بیکګراوند ساوند چې کوم دی دا سیوا دی، نو دغې باندې به ټچ وکئ او بیا به دا کینچي تاسو ته ښکاري. دغې له به بیا لاړ شئ، بیا ټریم ټو رایټ دغې باندې منظومي کې چې کوم لیکل دي دې باندې به کلیک وکئ. نو وملیدلو زما ویډیو سره غونډ ویډیو میوزیک تصویر کم لیکل چې دی هغه بالکل میچ شو. اوس زه ویډیو مخکې وروسته بوځم نه ځي، همدغه ځای پورې زما ویډیو چې دا هغه برابر شوه. زه اوس دا پلی کوم، هم هغه ځای نه به مخکې نه ځي. ښه ملګرو، اوس راځو د ویډیو کلر باره کې. که تاسو غواړئ چې د دې ویډیو کلر چې کوم دی او هغه نورم ښایسته شي، نو تاسو به په خپله ویډیو باندې یو پیره ټچ وکئ. څنګه چې تاسو په ویډیو باندې ټچ وکئ، نو خپل دې خوا دا سکرین چې تاسو ته ښکاري دا به بره بوځئ. تاسو ته دا درې ګول دایرې چې کوم دي زه تاسو ته وښایم. دا درې ګول دایرې چې دي دې باندې به تاسو چې څنګه کلیک وکئ، دلته به تاسو ته بیا نون بیسیک ورم کولډ دا ټول دغه به راشي. دا ځینې چې په دې کې بعضې چې کوم دي هغو به تاسو پیسې ورکوئ پلی سټور له. نو تاسو ته د پلی سټور د طرف نه د کاین ماسټر کې خپل بیسیک چې کوم دی دا بالکل فری دی. تاسو څنګه په بیسیک باندې کلیک وکئ، تاسو ته B02 B01 دا ټول رنګونه به تاسو ته راشي. مثال طور زه دا B16 نمبر چې کوم دی دا زه کلیک کوم، دا ما کلیک کو. وملیدو زما کلر چې کوم دی هغه په ویډیو ولګو. تاسو به دا ویډیو سیو کوئ. نو دغه دې ځای کې دا خبره ختمه شوه د کلر تاسو دغه ځای کې چینج کولی شئ. د هغې نه بعد کې راځو مونږ اوس تاسو ته دې کې دغه طریقه هم وښایم چې آیا په دې ویډیو باندې تاسو یا نیوز چینل دی ستاسو د هغې دپاره تاسو په دې ویډیو باندې بره خپل وایس ټایپ کول غواړئ، نو د هغې دپاره تاسو ته دلته دا کم بیکګراوند چې سایډ ته ښکاري دا تاسو لیدی شئ. دې کې تاسو دا وایس چې کوم دی دا تاسو ته ښکاري. دې وایس باندې به کلیک وکئ. دلته تاسو ته بل اپشن راشي سټارټ. دا سټارټ مطلب دا دی چې دا بالکل تا ته ریډي دی، چې کله ته ځان دې ریډي کړی نو ته به سټارټ باندې کلیک وکړې، ستا کم وایس چې دی هغه په دې باندې ټایپ کېدل شروع شي. مثال طور زه ستاسو د مخې اوس همدا کومه، زه ستاسو جی دوستانو زه بالکل دا اوس سټارټ کوم او خپل وایس په دې ریکارډ کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. جی دوستانو تاسو ګورئ پشتو ټیک. جی دوستانو تاسو اوسه پورې زموږ چینل نوی سبسکرایب کړئ، نو پلیز زموږ پشتو ټیک چینل سبسکرایب کړئ. ستاسو د ویډیو د کتلو ډیره مننه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. جی مرګرو تاسو همدغه وایس چې کوم دی تاسو ولیدلو، مونږ ریکارډ کړلو. اوس تاسو ته دغه زه پلی کوم. جی مرګرو اوس تاسو دا وایس خپله هم واورئ. دا تاسو ته ښکاري زما وایس چې کوم دی دا بالکل ټیپ شو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. تاسو ګورئ پښتو ټیک چینل. اوس پورې تاسو زموږ چینل نوی سبسکرایب کړئ، نو پلیز چینل سبسکرایب کړئ او بیل آیکن بټن هم دباو کړئ.
جی ملګرو تاسو دا واورېدو ښه اوس دې کې بله طریقه هم دا ده که تاسو غواړئ چې ستاسو د اواز نور هم چینج شي نو تاسو به د خپل وایس چې کوم تاسو اوس ټایپ کو دې باندې به کلیک وکئ د هغې نه بعد کې تاسو ته دلته سکرین باندې بیا ډېر شي اپشن راشي په دې کې ملګرو تاسو بیا کتی شئ د خپل بیکګراوند کې دلته همدا کم لیکل چې دي دا یو نشان دی دې باندې به تاسو کلیک کئ دلته بیا تاسو ته ډېر وایس میلاویدی شي دلته دا 2 1 11 1 دا ډېر شی دي دې کې به تاسو ځان له چوایس کئ زه اوس مثال طور دا ړومبی لګوم دا فني غوندې کې دی نو تاسو دا هم کتی شئ ما دا سلیکټ کو او بیا مې سیو کو نو اوس تاسو دا کتی شئ زما اواز چې دی په هغې کې ډېر چینج راغی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تاسو ګورئ پښتو ټیک چینل اوس ګورئ تاسو زموږ چینل سبسکرایب جی ملګرو بل تاسو دغه نښه خول غواړئ او بل نو بیا به هم هغه ځای ته لاړ شئ او مثال طور دلته تاسو پني دلته د ماشوم مین د سړي اواز ریبوټ اواز دا ټول تاسو دلته مخامخ دي ومین اواز لکه مثال طور زه دا ریبوټ چې کوم دی د دې د اواز لګول غواړم نو ریبوټ ما سلیکټ کو د هغې نه بعد دا مین د هغې نه بعد زه دا مین چې دی دا هم تاسو ته لګولی شم یا دا پني تاسو ته لګوم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تاسو ګورئ پښتو ټیک چینل اوس ګورئ تاسو او که بالکل تاسو بالکل صحیح اواز غواړئ نو بیا دلته دې ځای کې هم دا بل تاسو ته وښایم تاسو کتی شئ هم دا کوم اواز چې دا ما ولګولو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تاسو ګورئ پښتو ټیک چینل اوس ګورئ تاسو زموږ چینل نه سبسکرایب کړئ نو پلیز چینل سبسکرایب کړئ او بیل آیکن بټن هم دباو کړئ جی ملګرو دغه هم طریقه وه د اواز د چینج کولو چې تاسو اواز به څنګه چینج کړئ د هغې نه بعد اوس راځو مونږه لکه تاسو چې اوس یو ویډیو ده د هغې اواز تاسو بندول غواړئ نو ما سره خو دې ځای کې نورې ویډیوګانې نه دي ایډ شوي که تاسو نورې ویډیوګانې ایډ کول غواړئ نو لیر ته به لاړ شئ او بیا به میډیا ته لاړ شئ ما سره دا یو ویډیو ده د دې اواز مثال طور که تاسو بندول غواړئ او خپل وایس په دې باندې لګول غواړئ نو تاسو ټول نه مخکې چې کوم دی په دغه ویډیو باندې کلیک وکړئ دلته بیا تاسو ته د وایس نشان راځي سر کې ړومبی تاسو ته ښکاري په دې باندې به کلیک وکړئ د هغې نه بعد تاسو ته دا یو اپشن دی دا تاسو لیدی شئ دلته چې کله تاسو دا کولاو کوئ نو دا به سپین کلر کې پاتې شي او چې کله یې بند کوئ نو سور کلر کې به او دلته د دې سپیډ چې کوم دی اواز هغه 100 کې دی تاسو دا کله اواز کولاو پرېښودل غواړئ 200 ته رسولی هم شئ او که آیا تاسو کمول غواړئ نو دا هم کمولی شئ نور هم په دې کې سیټینګ کول غواړئ لیفت رایټ سایډ دا ټول تاسو هم دې ځای نه هم د دې سیټینګ کولی شئ تاسو چې په خپل بیا کوئ او نو تاسو به پې ډېر خواري کوئ نو د هغې د وجې به ډېر زبردست راشي زه خو صرف ستاسو د فویلو دپاره زر دا کوم ځکه چې ټایم سیوا نه شي اوس هم ویډیو اوږده شوه د هغې نه بعد به تاسو دا سیو کوئ چې کله تاسو سیو کړه ستاسو د ویډیو کوم اواز چې دی هغه به بند شي او تاسو دا وایس چې ما ریکارډ کو تاسو ته ښکاري د دې وایس اواز به ستاسو په دغه ویډیو باندې تاسو ته ولګي کمپلیټ به شي ښه ملګرو تاسو به لیدلی وي چینل چې کله ویډیو چلیږي د هغې په منځ کې یا په سر کې یا ړومبي سر کې یا په اخر کې د سبسکرایب بټن هم راشي نو هغه سبسکرایب بټن تاسو سره دا ویډیو به هم زه شریکه کړم چې هغه به تاسو لاړ شئ ګوګل ته او ګوګل نه به هغه ځان له پري سبسکرایب بټن چې د هغه به ډاونلوډ کړئ ما سره اوس ډاونلوډ ده نو هغه که تاسو لګول غواړئ نو هغې سره به څنګه طریقه کوو لیر ته به لاړ شئ د هغې نه بعد به میډیا ته لاړ شئ او کوم ځای کې چې سبسکرایب بټن وي هغه ځای ته به لاړ شئ مثال طور ما سره هم دلته دا ده ما سره 2-3 قسمه دي کله چې تاسو دا سکرین ته راولئ ستاسو سکرین به هم دغه شانتې شي نو دا به اوس موږ د دې نه دا سیټ دا شنه لیکل چې دي دا تاسو ته ښکاري دا سیډونه به د دې نه موږ څنګه ختمو د ټول نه مخکې به تاسو ولګئ په دغه هم تاسو چې کوم دا سبسکرایب بټن اوس سکرین ته راوړه په دغې باندې به کلیک وکئ او د هغې نه بعد تاسو ته دا تصویر ښکاري بیکګراوند چې کوم دی د دې سپین دی دا تصویر تاسو لیدی شئ
دې باندې به تاسو کلیک وکړئ. د هغې نه بعد انیبل چې کوم دی دا به اون کوي او دلته بیا تاسو ته دا ښکاري 50 دا به تاسو خپل حساب سره برابر کوي. دا اوس ما برابر کړلو. د هغې نه بعد تاسو بره دا کم اوکې بټن چې په هغې به کلیک وکړئ. تاسو ته ښکاري ما سره صرف همهغه موبایل پاتې شو کم چې سبسکرایب بټن و هغه ما سره پاتې شو. دلته دا وړوکی کولی هم شئ. دغه طریقې نه وړومبي کې چې تاسو ته ما څنګه وی چې دې غشي باندې تاسو ګوته کېدی نو دا وړوکی کولی غټولی شئ. د هغې نه بعد خپل حساب سره دا په ویډیو باندې تاسو لګولی شئ منځ کې یا سر کې او یا سایډ ته کوم ځای کې تاسو غوښتل غواړئ تاسو دا لګولی شئ. او که چېرې تاسو غواړئ د دې نه د سوایي سایډونه هم لرې شي نو تاسو ته بل اپشن دلته وښایم. دا تاسو ته ښکاري دې باندې به کلیک وکړئ. ستاسو بیا دا به دې خوا دلته نږدې راوړئ دلته او د بل سر نه به هم دا دلته نږدې راوړئ. صحیح شوه. د هغې نه بره سایډ تاسو کټ کول غواړئ هغه به هم دلته نږدې راوړئ چې څنګه خپل حساب سره تاسو به دا پیټ کړئ او دا اوکې بټن باندې به کلیک وکړئ. ستاسو بټن تاسو سره سیو شوه. د هغې نه بعد تاسو کوم ځای کې تاسو خوښول غواړئ مثال ته ورځئ هم دې ځای کې لګومه او تاسو ته بیا پلی کړم چې دا اوس څنګه ښکاري. ټیک چینل اوس پورې تاسو زموږ چینل نوی سبسکرایب کړی نو پلیز چینل سبسکرایب کړئ او بیل آیکن بټن هم دباو کړئ. جی مرګرو تاسو ولیدو کومې طریقې سره سبسکرایب تاسو کوم وخت کې وایس اواز راځي چې چینل سبسکرایب کړئ یا بیل آیکن دباو کړئ. هغې دپاره تاسو دا سبسکرایب بټن هغې ته پیټ کولی څنګه شئ. دې باندې به یو پیره تاسو کلیک کړئ. چې کله مو کلیک کو نو بیا به پیټینګه ګوته کېدوئ. د دې نه که هم د سایډونه ختم شي بیا تاسو دا غونډه بټن د ویډیو کوم ځای کې لګول غواړئ مخکې وروسته وړی شئ. نو ما هم په دې ځای باندې پیک کولی چې زما سبسکرایب خبرې هم دغه ځای کې دي. د هغې نه بعد تاسو دا چې دا به تاسو سره سیو شي. مرګرو که دغه نه وي تاسو خپل ځان له هم سبسکرایب بټن جوړولی شئ. هغه به څنګه جوړو؟ لیر ته به لاړ شئ، ټیکس ته به لاړ شئ. دلته به ولیکئ سبسکرایب. غټو حروفو کې به تاسو ولیکئ سبسکرایب. څنګه تاسو سبسکرایب ولیکو بیا به اوکې کوئ. ستاسو سبسکرایب چې کوم دی هغه به بیکګراوند ته لاړ شي کاینماسټر ته او هلته دا وړوکی غټ هم کولی شئ. بیا به لاړ شئ رنګونو ته. د دې رنګ چې کوم دی هغه به تاسو بیکګراوند چې کوم دی هغه تاسو به ځان له چوایس کړئ چې کوم تاسو لګول غواړئ. مثال طور زه د دې هم سپین کلر لګوم او بیکګراوند چې کوم دی تاسو به د ټي ته لاړ شئ. هغې بیکګراوند سپین چې تاسو ته ښکاري دا به اون کوئ او بیا به هلته کلیک کوئ. دا اوس سور کلر ما کو دلته دا ښکاري تاسو ته 50 کې مو پرېښودو نو د دې رنګ به پیکئ. کله 100 ته ورسوئ نو پول رنګ به شي. تاسو ته ښکاري او زما سبسکرایب بټن چې کوم ده هغه بالکل دلته ماته جوړه شوه. د خپل حساب سره هلته لګولی شئ. کله تاسو سبسکرایب بټن ولګوئ ستاسو خوښه ده چې کوم ځای کې تاسو سبسکرایب بټن لګوئ هلته به سبسکرایب بټن ولګوئ. د هغې نه بعد اوکې باندې به کلیک کوئ. چې څنګه تاسو اوکې باندې کلیک وکړئ ستاسو سبسکرایب بټن تاسو سره هلته سیو شوه. ښه دا سبسکرایب بټن هم تاسو په دې باندې به کلیک کوئ او ټینګ ګوته چې څنګه کېدوئ دا بیا خپل وایس ته مقدار ته وړی شئ کوم ځای کې تاسو د سبسکرایب خبره کوئ. زه هم دا دې ځای کې لګومه تاسو ته ښکاري ما دلته راوړله. د هغې نه بعد تاسو به د دې دپاره لکه دې سره به ټچ څنګه کوئ د هغې دپاره به هم تاسو لاړ شئ لیر ته او لیر نه بعد ټیکس ته. ټیکس ته چې لاړ شئ دلته به تاسو ځان له دې ځای کې څنګه چې تاسو ټیکس ته لاړ شئ دلته تاسو ته ډېر مخامخ ځایونه راشي. دا ګیپ دی په دې ګیپ باندې به کلیک کوئ. د هغې نه بعد دلته تاسو د کارټون شکل یې دې باندې به کلیک وکړئ. دلته بیا تاسو ته ډېر شی ځایونه راله مخې ته نو زه همدا تاسو ته ښکاري دا لاس دا ما سلیکټ کو. صحیح شوه. دا لاس ما سلیکټ کو. اوکې باندې به کلیک وکړئ. دغه لاس چې کوم و دا به غټ کړئ او دلته بیا راولئ د سبسکرایب بټن ته به یې پیټ کړئ او د هغې نه بعد تاسو به دې سره څنګه چلو کوئ. دلته چې کله تاسو پیټ کړئ نو دلته تاسو ته دا 3 اپشنونه بیا دلته هم ښکاري. تاسو کتی شئ دې ځای کې
دا چې کوم دي په دې کې ستاسو کم خوښي او څنګه لګول غواړئ هغه شانته به ولګوئ. زه اوس مثال طور دا د سایډ طرف نه هم دا راتلی شي تاسو ته ښکاري دا ټول دا ودلیدو لیفټ سایډ رایټ سایډ اپ ډاون سایډ. نو زه لیفټ سایډ رایټ سایډ نه دا راوړل غواړم. نو دا اوس ما هم دغه ځای کې پیټ کړه اوکې بټن ما کړ. هم دغه اسانه طریقه ده او زه تاسو ته اوس ویډیو بیا هم پلی کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. جی دوستو تاسو ګورئ پشتو ټیک چینل. که تاسو اوس نه پوهیږئ زموږ چینل نوي سبسکرایب کړئ نو پلیز چینل سبسکرایب کړئ او بیل آیکن بټن هم دباو کړئ. جی مرګرو دغه وا بالکل اسانه طریقه د ویډیو ایډیټینګ او نور هم د دې نه به تاسو ته بله ویډیو کې زه تاسو ته دا هم شیر کوم چې تاسو خپل بیکګراوند څنګه چینج کولی شئ. دا هم د هغه کسانو دپاره وه چې اوس نارمل کم هغې ویډیو باندې به انتهایي نه پوهېږي. نور د دې یو لفظ او په یو اپشن باندې پوره یو ګنټه ویډیو جوړیږي. ولې چې په هغې کې ډېر سیټینګ وي. په دې کې ما ډېر سیټینګ ونه کړو. ما یو عرضي غونته کې ویډیو جوړه کړه چې د ډېرې داسې چینلې دي او داسې ملګري دي چې د هغو ویډیوګانو نه ما څنګه د هغې ویډیوګانې ولیدې. نو د هغې هغه کوم ویډیوګانې چې دي هغه بالکل یوټیوب نامنظوري دي هغو ته. نو د هغې دپاره هم دا وه کم سے کم دومره داسې ویډیو هم جوړې شي نو د هغې به چینل چې کوم دی ویډیو ټایم واچ ټایم چې کوم دی هغه به هغو ته ایډ کېږي. نور د دې که زه تاسو ته خبر وکړم نو کوم صحیح ویډیو چې جوړې نو هغې په یو اپشن باندې ډېر وخت لګي. نو زه به کوشش کوم بیا به هم د کاین ماسټر باره کې تاسو سره زه ویډیوګانې شیر کوم. دا اوس هرځي د هغه کسانو دپاره دا کم چې بالکل نه پوهېدو په کاین ماسټر باندې نو د هغې دپاره دا په 100% کې کم سے کم 50% چې کوم دی هغو دپاره دا بیسټ شو. او انشاءالله زه به تاسو سره آینده ویډیوګانې بالکل په صحیح طریقې سره تاسو سره شیر کوم. تاسو ټولو ته گزارش دی که اوسه پورې تاسو زموږ چینل نوي سبسکرایب کړئ نو پلیز چینل سبسکرایب کړئ او بیل آیکن بټن هم کلیک کړئ چې آینده کومه موږ ویډیو جوړو چې هغه تاسو نه میس نشي او تاسو ته پیدا ورسي. تاسو نه غواړم اجازت. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ.